بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الله په پاکۍ سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. پادشاه دی، ډیر سپېڅلی دی، برلاسی او د حکمت څښتن دی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمغه ذات دی چې د ناپوهانو یعنی اومیانو په منځ کې پیغمبر په خپل له همغوی نه را پاتو چې هغه ته د هغه آیاتونه اوروي، د هغه ژوند سپېڅلی کوي او هغه ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي. په داسې حال کې چې لدینه مخکې هغه په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلی وو.